محترمو او شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے فرمائی دی وی لاړم دی په سفرنامه کې لیکي دی وی بغداد ته لاړم. هغه بغداد چې پوره دنیا یو مرکز د علم هغه بغداد ته چې ورلم ما تاسو کو چرته دینی مدرسه شته خلکو را جواب را کو پلان کې زی تلاړ شي یو مدرسه ده دی وی الته چرالم هغه خلک مې وکاته هغه کې سره اسلام او ایمان ما ته نخ کاری دو دا وی شکل صورت تما وکاته دا وی رهن سهن تم وکاته ما وی ها دین خو لري خبره د داخل اول مسلمانان دی کنه دی عقل دا فیصله نه کوي. دی بیا مې یو بابا نه تاسو کو چې په خوانی طرز هغه په خوانی خلک چې ورته مونږ وایو هغه نشته ول ماته پته راکله پلان کې زی تلاړ شي دی وی هغه زی تم چې سفر وکړ ورل واقعي سنه اثرات پکيو دی وی د هغه سپینګری عالم سره ملاو شم خپل تعارف مې ورته وکړ دی وی مانه تاسو کو تاسو پاکستان مدرسو کې څه سوای مونږ ورته خپل کتابونه ول دا وایو دا دی وی هغه سپینګری په چغه چې وجړل داغه اوخ کې په ګیره کې را پوری وته هغه ګیره په اوخ کو باندې لمد شو به ماته اخره کې ویله ماته چې پاکستان خلکو ته وای چې دغه دینی مدرسو قدر وکي دغه دینی مدرسو قدر وکي قسم بالله دا زمون بغداد هغه زګونو چې دا علم خارونو ته چې کم کتابونه وې دا مونږ په خوب کې هم نه دی لیدلی دا مونږ نمونه اوریدلی مونږ لیدلی نه دي د پاکستان خلکو ته وای زمون ملکونو خلکو بے قدری وکړه الله ته دغه نعمت واغستو تاسو له الله دغه نعمت درکړه دي اسینه تاسو بے قدری ونه کوي سباله زمون پشان پسرو سرو سترګو ونه جاړه ازماوس تاغه دینی مدرسې دي باید چې داماو ته آباد وساتو خپل علما طلبه آباد وساتو ټیک ده کنه ان شاء الله ما ته بر تعصب مظاهره نه کو دلته عالم راغ تاسو ته درس د قران شروع شو دلته ما خپل باندې وکړه ما سره تیر کال یو طالب سکل فارغ شو سکل یو پیرټ تمام راځي مدرسې ته مختلفو کالجونو پسې جوابونه رااله دا الحمدلله په هر یو پسې راځي اسلامیات د پاره دی یو سیسبل هغه یو 25-30 هزار روپۍ تنخواه لیلتزي خپل کور ته ځي کالج کې 25-30 هزار روپۍ تنخواه لی تاسو ته چې دغلت مسجد کې ناشته فیضل حسین مولوی صاحب دا تاسو په دغه جمعات کې چې 15 ټیم منځونه درته درکې دا تاسو سره ماسختنې درس درکې دا تاسو بچو ته الله ورخی الف با تا ورته ورخی ما ته قدر وکړو ټیک ده کنه ان شاء الله ما ته به د دې غنو هر یو کسب په خپل ذمہ د ضرورت سری د کتاب ضرورت ته د کپڑے جامې ضرورت ته د دوايي ضرورت ته دا به ما ته ان شاء الله په خپل ذمہ پرز غنو ټیک ده کنه ان شاء الله هر سړی به مسجد د زمونږ د ټولو کور دی دا به آباد ساتو کور ته ما ته یو سیز راوړو ما ته مسجد تم سوچو ګرغه مسجد هم د الله کور دی دغه کوم زمونږ بچو ته دین ور زده کولای کیږي ما ته هغه تم راشو دغه مسجد هم خپل سلیریش غنټه په بنیاد باندې آباد کو بهر محترم او اخیره خبره کوم ما تاسو په وړاندې حدیث لوسته دغه حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای القرآن حجت لک او علیک دا قرآن یا ستاره پاره حجت ته یا پتا باندې حجت ده نن کماو ته دا قرآن ازدکو دا قرآن خپل بچو باندې ازدکو دا قرآن هم صرف د ختم نه پاره ونه ګرځو دا ها ختم نه مونږ انکار نه کړل صرف تبرکات لپاره مونږ نه ګرځو چې رمړی پسې ختم وکا دکان له ختم وکا چې برکتی شي نه دا قرآن هم ازدکو خپل فیصله هم د دې قرآن مطابق کړي ان شاء الله دا قرآن به زما ستاره لپاره به حجتي دا به بیا جګړه کوي دا هغه وفادار ملمه ده چې ما ته به ان شاء الله جهنم په تیارو کې میوازي نه پریدي ان د قبر په تیارو کې هم یوازې نه پریدي ان شاء الله تر هغه وخت پورې به دا وفادار ملمه بیا مونږ نه پریدي تر څو چې جنت ته نه داخل کړي ها کنن ما ته بے قدری وکړه خپل بچی نه خبر نشو د جمعات مدرسې نه خبر نشو الله او رسول هم په ونه پیژاندو بیا الحجت القرآن حجت لك او علی بیا دا قرآن پتا باندې حجت ده بیا به دی وی رب قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پروردگار زما د قوم د دې قرآن سره کم سلوک کړو دا قرآن شاته ورځول د دې قرآن نه ټوګي جوړې کړې محترم او اسنه چې زما استا خلاف حجت جوړ نشي ها د حجت چې زما استا لپاره حجت چې ردی لپاره ان شاء الله خپل دغه مدرسې مساجد آباد ساتو کنه ټیک ده ان شاء الله الله رب العزت تیر عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.